د بلخ ولایت امنیه قماندانۍ د تېرې یوې اونۍ په لړ کې 33 میله مختلف النوع وسلې کشف او ضبط کړي دي. د یادې امنیه قماندانۍ د تروریزم پر وړاندې د مبارزې مدیر مولوي عطا محمد بلال وایي د یو لړ کشفي عملیاتو په ترڅ کې د بلخ ولایت په چهارکند، زارې او مارمول ولسوالیو کې د پخواني حکومت د سیاسیونو له کورونو څخه 11 میله کلشینکوفونه، 11 میله تفنګچې، 2 لاسي بمونه او 1 میل پیکای کشف او ترلاسه کړي دي. بلال زیاتوي د تیرو شپږو میاشتو په موده کې د بلخ ولایت په کچه 200 بیلابیلې درنې او سپکې وسلې کشف او د قماندانۍ ډیپو ته یې سپارلې دي. دغه سلاح چې تاسو مشاهده کوئ چې وینئ د 21 میله کلشینکوف دي، 11 میله توپانچه دي او 1 میل پیکا ده چې دا مختلف ولسوالۍ لکه چارکین نه، مارمول نه، زاري نه، د ولسوالۍ نه دا د کشفي ارګانونو له طرفه کشف کې او ضبط هم کې. نو دا سلاح دي چې غیر قانوني په کورو کې ساتلې د تیر دولتي کسانو وي، نو موږ کشف کړي دي او ضبط هم کې. په شپږو میاشتو کې به تقریبا موږ 200 میله سلاح کشف او ضبط کړي دي. ورته مهال د بلخ امنیه قماندانۍ ویان محمد اسف وزیري د غیر قانوني وسلو په راټولولو ټینګار کوي او په ټولو هغه کسانو باندې غږ کوي چې غیر قانوني وسلې په خپلو کورونو کې ساتلې دي. نوموړی زیاتوي مخکې له دې چې د امنیتي ځواکونو له قانوني چلند سره مخامخ شي، په خپله خوښه دې بې قانونه وسلې امنیه قماندانۍ ته وسپاري. ما به تمام شهروندان شهر مزار شریف خواهانیم سلاحایی که غیر قانونی دارن باید اونا را تسلیم قماندانی بکنن، چون سلاح مربوط به نظام است و کسایی که اگر سلاح غیر قانونی در خانه خود داره با برخورد قانونی نیروهای امنیتی ما مواجه میشه. قبل از اینکه با برخورد نیروهای امنیتی ما مواجه شه باید سلاح را بیارن و تحویل قماندانی نماین. بلخوا یو شمېر بلخ میشتي د امنیه قماندانۍ له لوري د غیر قانوني وسلو د راټولولو د بهیر هرکلی کوي او وایي چې دا چاره د جنایي جرمونو په راکمولو کې رغنده مهم رول لري او د امنیت د ټینګولو مخه په بشپړه توګه نیسي. رحمت الله طالب حسین د مزار ښار 2 تنه اوسیدونکي په دې اړه داسې وایي. خواست ما از مقام محترم قماندانی امنیه بلخ همی است که دیگر سلاح‌ها و دیگر کارهای غیر قانونی یا سلاح‌های غیر بدون امر که دیگر شهروندان استفاده میکنند، خواست ما همی است که وارم جمع بکنند مطابق قانون وصول برای کسایی که ضرورت می باشه مثل شرکت است یا دواخانه و بعض تدابیرهای امنیتی که نیاز می باشه برای یک شهروند مطابق قانون و اصول برایشان تسلیم بکند. فعلا برادر سلاحی که پیشای هر کس دوز و دخل بود اینا را جمع کردن و مردم بسیار آرام در خانه خود فقط ساختی بهشتی زندگی میکنند. خواهش میکنم که امارت اسلامی از مردمای غریب و غربا حمایت بکند، برای دوز و دخل اینا را گم کند. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت امنیه قماندانۍ په تیرو شپږو میاشتو کې د یاد ولایت مرکز سربیره له بیلابیلو ولسوالیو څخه 200 میله مختلف النوع درنې او سپکې وسلې کشف او ضبط کړي دي او دغه راز په همدې موده کې د قتل، غلا او اخلاقي فساد په تور باندې څه باندې 8 کسان نیولي او د قانون منګولو ته یې سپارلي دي.